سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته په دې خبرې کومه چې ولې تروریستي ډلې ښکنځلماران ټاکي. دا اوسنۍ حاکمه ډله هم چې دی حدودا د 15,000 څخه تر 10,000 کسانو ته دوی میاشتنی معاش ورکوي او یوازینۍ وظیفه یې همدا ده چې په فیسبوک کې ښکنځل لیکه، ښکنځل کامنټ که، ښکنځل چې هر یو داسې یې درلودله د خندا علامت ورته ورکه. دا ټوله چې دی په غربي هیوادو کې د دې دپاره قانون شته که یو څوک تا ته توهین کوي هغه مجرم ګڼل کیږي. او په چین کې که چاته د ښکنځل په تکرارا 2 واره دې وکړه او په 3یم ځل باندې بیا هغه ښکنځل دې وکړه په چین کې مستقیمه ته اعدامیږي. یعنی دومره قوي قوانین په چین کې لري. او په غربي هیوادو کې یا په چین کې په ډېرو هیوادو کې که تاسو ولاړ شئ که تاسو د یو کس غاړې ته لاس واچولو تاسو مستقیمه اعدام یاست. په چین کې مستقیمه اعدام یاست، بل پوښتنه نشته چې تا د یو کس غاړې ته لاس اچولی دی. او په نورو غربي هیوادو کې بیا ډېر سنګینه جریمه لري. مثلا په استرالیا کې $1,00,000 به تاسو جریمه کېږي چې تا د یو کس غاړې ته لاس اچولی اوسي. که د ښکنځل کړي اوسي د 15,000 څخه تر $50,000 ته جریمه کېږي. او دا ښکنځل او دا توهین آمیزه کارونه چې دي دا د انسان مغز ته تاوان رسوي او دا ټوله د انسان عصبي سیستم خرابوي. نو د همدې امله که د مسعود تروریستي ګروپ ته وګوري، د مسعود ټوله تروریستي کورنۍ ته وګوري، دوی هم ښکنځلماران ټاکلي دي. او که اوسني تروریستي ګروپ ته چې حاکمان دي په افغانستان کې دوی هم په زرهاو ښکنځلماران ټاکلي دي. بس په فیسبوک کې هم دوی ښکنځل کوي. د مسعود تروریستي ګروپ چې دی هغه هلته په ټیک ټاکو کې ښکنځل کوي، دوامداره هر یوه ته ښکنځل کوي، هر قوم ته ښکنځل کوي. بس دوامداره په داسې دا ټوله یو پلان سوی کار دی. نن پر دغه باندې خبرې کوم او انشاءالله چې ډېر سپیناوی به د دغه پلان سوي کار په هکله باندې تاسو درکوم چې دا څومره تاوان یا افغانستان دپاره لري او دا څومره یو انسان دپاره لري. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېر شو. چې کله هم تاسو ولاړ شئ په انټرنټ کې وګورئ بولینګ هرسمنټ او دغه توهین ښکنځل او توهین چې دی دا په استرالیا کې یعنی خاص قانون لري. داسې نه ده چې پالیسي ورته جوړه شوې اوسي، داسې نه ده چې یو رول ورته جوړ شوی اوسي، مستقیم قانون ورته جوړ شوی دی. که یو کس تاسو توهین کوي ته هغه مجرم ګڼل کېږي او ته کولی شې پر هغه باندې شکایت وکړې محکمې ته او محکمه هغه کس مستقیمه مجرم ګڼي او هغه جریمه کوي. دلته په دغه کار دپاره په 1950 کال کې یو قانون جوړ شو، په 1983 کال کې بل قانون جوړ شوی. په دغه ټوله د توهین او ښکنځلو په هکله په خاطر باندې جوړ شوی دی تر څو د خلکو د شخصیت وژنې مخنیوی وکړي. که داسې دلته راسئ د امریکا هم قانون لري د دا دپاره چې کله هم تاسو یو کس ته ښکنځل کوئ، بې احترامي کوئ، هغه دپاره هم تاسو کولی شئ محکمې ته شکایت وکړئ او محکمه مستقیمه هغه سړی مجرم ګڼي او هغه هم زنداني کوي. او که تاسو راسئ دلته چې وګورئ دلته هم لیکلی دی چې چین په نړۍ کې یو تر ټولو ډېر سخت قانون چې دی د چین دی د دغه توهین او ښکنځلو په هکله باندې چې هر یو توهین وکړو اول ځل هختر، دویم ځل هختر، دریم ځل مستقیمه اعدام دی. یعنی وژنې چې هغه کس نه پرېږدي. دلته که راسو یو بله خبر هم تاسو ته وکړم چې کله تاسو ته یو څوک ښکنځل کوي هغه تاسو مستقیمه تاسو ته یعنی سټرس، انزایټي او دغه ډپریشن دا یعنی پریشانیانې درته اضافه کوي، تشویش در اضافه کوي، عصبي تکلیف درته پیدا کوي. دا چې دی دا د انسان هغه روحي حالت خرابوي، دا د انسان روان ژوند مختله کوي او د انسان هغه روانې چارې خرابوي. د مثال په ډول باندې که تاسو یو کس ته ولاړ شئ ښکنځل وکئ د هغه مکمله ورځ تاسو په دا یو ښکنځلو خرابوئ. دا ډیر خطرناک موضوع ده او دا په ټوله نړۍ کې دا ډیر جدي ګڼل کېږي. مګر په افغانستان کې دا د دې لپاره نه قانون شته نه پوښتنه شته. بس هر یو راغی، ملا صاحب هم راغی په کوڅه کې نفر چپه کوي او په لغتې ویې، طالب هم راغلی دی نفر وهي چپه کوي او هر څه چې وکړه
څوک پوښتنه نشته. په جمهوریت کې د شورای نظار لنډغرو هغه به هم راتله مستقیمه خلک یې د کورو څخه وړله، وهلو، ټکولو، ښکنځلو، هر څه یې چې کوله هغه یې کوله. د هغه روز و روزګار او آینده ټوله ورته تباه کوله او برته هیله کوله. دا ډول قانون چې دی دا په افغانستان کې نشته. او همدغه تروریستي ډلې چې یو تروریستي ډله اوس حاکمه ده، یو تروریستي ډله په بهر کې ناسته ده، د دواړه پر افغان ملت باندې همدغه ښکنځلې شروع کړي دي. یو د بهره څخه، یو د داخله څخه، یو په ټیک ټاکو کې لایف دی مستقیمه ښکنځل کوي او بل په فیسبوکو کې کامنټونه دي او داسې دي. په دغه ډول باندې دا ټوله بیچاره افغانان ته رواني مشکلات جوړ کړي دي. نو که دلته بیا راسو یو بله موضوع چې تاسو ته درته ووایم، استرالیا په 2010 کال کې چې کوم راپور نشر کړی دی، دوی ویلي دي چې د 6 میلیارد څخه تر 14 میلیارد ډالر هر کال استرالیا ته همدغه ښکنځل او توهین چې دی د استرالیا اقتصاد ته تاوان رسوي. د مثال په ډول باندې یو څوک باید یو ښه تجارت ولري، یو ښه نظریه به ولري، مستقیمه یو کس چې وایي چې یار زه دغسې نظر لرم، دی به ورباندې خاندي چې دا ستا شکل ته وګوره او ته دا وګوره او ته دا وګوره، ته د دې کار نه یې داسې ښی توهین کې او د هغه ټوله هیلې او آرزوګانې چې دي هغه خاوره کړي. او یا په بل ډول باندې یو کس یو تجارت لري، یو داسې لري، راځي یو بل څوک ورته په دوکان کې ورسره جنجال کوي، ښکنځل کوي، دی د هغه دوکانداري څخه نور خوای بالا طبیعت بندیږي، نور هغه دوکانداري ورته خوند نه ورکوي. نو دا ښکنځل چې دی دا د انسان په رواني حالت باندې ډېر بد اثر لري. دا د پلان سوی کار دی او د دې پلان سوي کار په هکله باندې ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده، زه به لینک هم تاسو ته دلته پرېږدم. د پراکسي وار په هکله باندې چې دی هغه کې په نیابتي جګړې دي، په هغه نیابتي اقتصادي حالت دی، په نیابتي فرهنګي کلتوري جنګونه دي. دا کلتوري جنګونه چې دي همدغه چې یو بې هویته کسان دي په ټیک ټاکو کې ناست دي، بس د پښتون قوم ته ښکنځل کوي هر ورځ کې چې دا دی چې هغسې دی، مګر څوک هم نشته چې پوښتنه وکړي. موږ یو قوي حاکمه ملک حکومت نه لرو، خو په ملک کې چې کله یو قوم ته ښکنځل کېږي مستقیمه انټرپول پولیس ته باید خبر ورکول سي چې دا سړی باید افغانستان ته وسپارل سي او مستقیمه دا سړی باید د دې لپاره قانون باید جوړ سي چې څوک قوم ته، څوک دین ته، څوک مذهبونو ته، څوک قومي مشرانو او ملي شخصیتونو ته ښکنځل کوي، مستقیمه اعدام او هغه باید ختم سي. تر دا ډول قوانین چې په یو ملک کې ایښي نه اوسي، هغه ملک همدغسې بې سرپرسته او همدغسې رواني، همدغسې بدبخته او همدغسې کال په 12 میاشتې به په دې ملک کې جنګونه ووسي. اوس یو بل اقتصادي ستونزې د دې ووایم. د افغانستان یوازینی تباه ملک چې دی د دې ښکنځلو د لاسه دی چې یو څوک یو تجارت کوي، دا نور ورته بدیره دی وایي، په کورنۍ کې ورپسې خاندي، پلار او مور ورپسې خاندي چې زه پلان لرم ولاکه ستا څخه شی جوړ سي، کښېنه او داسې وکړه داسې وکړه. یعنې دا ډېر تاوان لري. موږ باید داسې قانون جوړ کړو چې حتی که پلار او مور هم د زوی ته ښکنځل کوي، پلار او مور باید جریمه سي. که ورور او ورور ته ښکنځل کوي، جنجال کوي، جریمه سي. ښځه که میړه ته ښکنځل کوي جریمه سي، که میړه ښځې ته ښکنځل کوي جریمه سي. او په کور او کورنۍ کې همدا و چې د جرمني د کوچنیانو وهل باندې چې ته په جرمني کې کوچنیان څو واره وایي ماشوم درڅخه وړي، بیا یې درته نه راکوي، وایي ورځه ولاړ شه هلته چې ځي، مګر ماشوم ستا په لاس نه درکوم ځکه چې ته یو رواني، ته یو داسې بل رواني هم ځان سره د جامعې ته روزي او د جامعې ته تباه کوي. نو په همدغه ډول باندې حکومت، یو صحیح حکومت چې خدای وکړي چې په صحیح ډول باندې یو حکومت افغانستان ته راسي، چې دا حکومتونه راله زموږ اقتصادي بدبختي هم چې ده د همدغه ده او دا کار پلان سوی کار دی او د دې لپاره خاص بودیجې غربي هیوادونه، غربي استخبارات ورکوي، هم هغه تروریستي ډله چې په فرانسې کې ناسته ده او هم هغه تروریستي ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده. دغه دواړو تروریستي ډلو ته پیسې ورکول کېږي او د دې لپاره په زرګونه کسانو ته معاش ورکول کېږي چې فقط په افغانستان کې خلکو ته ښکنځل وکړي. دوامدار ښکنځل، هره ورځ کې ښکنځل د افغانستان اقتصاد یې در په در کړی دی او د همدې ښکنځلو د لاسه موږ رواني حالت په ټول افغانستان کې دې حد ته رسېدلی دی چې یو هم روغ کس په افغانستان کې موږ نه لرو. ښه مثال یې تاسو ته دا درکوم چې دا اوس کې دا څو ورځې مخکې دا د کلیفورنیا اور بل سوی وی، دا د اوسني حاکم تروریستي ډلې د دې کسانو بس هر یو کس
لاندې پوسټ لاندې کمنټ لیکل د کالیفورنیا اور څنګه سو نو وروره دا اور پر تا څه مربوط دی دا عین داسې دی چې ته د یو کس ته ځې هلته ولاړ دی او ته یې درغاړې راونیسي چې ته وروره ته ولې دلته ولاړې یا ولې هغه فلانکی ستا د بغله څخه تېر سو یا ولې فلانکی هلته ګرځي او ته دی په بکسونو ووایي نو دا خو مستقیمه هغه دا څه چې دی یعنې د عصبي حرکت ورته ورکوي چې هغه ستا سره یا په جنجال سي او یا بده خبره درته وکړي او د دغه بدې خبرې په هکله باندې بیا دوی دوامداره یو بل ټیم لري بیا هغه ټیم راځي بیا چې کله هم تا یو بده خبره دوی ته وکړه یو بل ګروپ بیا د دوی دی هغه بیا تاسو کامنټ لیکي ولا ما خو پر تا باندې د هوښیار فکر کولو ته خو ډېر بیعقل یې نو خو څه شي دا ټول یو ګروپ دی دا یو ټوله پلان سوی کار دی چې همدا اوس په افغانانو باندې روان دی او یو کس چې په یوټیوب کې په فیسبوک کې یو څو پوسټونه وکړه دوی یو دانه مستقیم ښکنځل کوي بل بیا ښکنځل کوي چې کله هغه کوم کس چې په فیسبوک کې یا کوم کس چې په یوټیوب کې ویډیو جوړ کړي هغه چې کله هم درته په عکس العمل وښولو یو بل ګروپ بیا څو نفر راځي بیا دې ته وایي چې ولا ما خو پر تا باندې غټ فکر کولو ته خو ډېر غټ شخصیت وي ته ولې داسې شی سوي داسې وي دا ټوله پلان سوي کارونه دي او دا ټوله د افغان وژنې او د استعداد وژنې او د افغانستان د بدبختي دپاره کار کوي هر ځوان چې په دغه خاطر باندې کار کوي او د دغه ادرس څخه معاش اخلي در دې بهتره ده چې خپل په ناموس باندې هر بې غیرتي ته وکړي مګر دا کار چې دی دا ډېر تاوان دی او دا ډېر بې غیرتي ده چې ته د یو بل چا په وړاندې باندې د ښکنځلو څخه کار اخلي او حتی داسې کسان هم زه خبر سوی یم چې داسې کسان ته وظیفه یې سپارلې د بعضې بې سواده کسان دي هغه بې سواده کسان ته ویلي دي چې دغه په یو لیکل یې ورته کړي دي چې دغه ښکنځل واخه ته بس کامنټ کړه سکرین شاټ راواستوه په د ورځې د خوا په 100 کامنټو کې دا پس که او بیا ما ته سکرین شاټ راواستوه ستاسو د میاشتې ستا میاشتنی معاش درکول کېږي او همدا اوس هم زیاتره ښکنځلماران چې دي دوی خپل ښکنځل که په ویډیوي ډول باندې که لایف راځي ښکنځل کوي هغه ثبتیه هغه تروریستي ګروپونه هستي او دا نور چې کامنټونه کوي هغه هم سکرین شاټي او خپل د معاش په خاطر باندې دوی هغه ادارو ته هستي او هغه ادارې بیا د همدې ښکنځلو په اساس باندې دوی ته معاش ورکوي دا یو رواني جګړه ده د افغان ملت په وړاندې او دا یو نیابتي جګړه ګڼل کېږي چې دا د افغانانو د آیندې د تباهي دپاره جوړه سوې ده دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه